پرون مو ویلې چې جمعې اختر لمانځه ته په پښو تګ بهتر ده تر سپرتیا نه. نن بیا دا ده چې لیارې بدلېدن بهتر ده. د یوه طرف نه په یوه لیار لاړې، د بل طرف نه په بل لیار. مثلا دغه جومات ته خلک راځي، هغه مخکې کورونه د یوه لیار داسې چې په دغه روډ راځي، بل لیار داسې چې په هغه کوزه ګلۍ باندې ځي. نو په یوه لیار راغی، په بله لیار لاړ شي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم به داسې لیار بدلوله. ولې یې بدلوله؟ فایدې یو چې شوکت د اسلام ښکاره شي هر طرف ته خلکو ته. یهود پراته وو په هر طرف چې دا ډله به په نبي علیه السلام سره ډېره روانه وه، نو کفار رعب کې راځي. نو دغه طرف خلک هم وویني قوت و زور و اتفاق د مسلمانانو، دغه طرف خلک هم وویني. بل طرف ته فایده دا ده چې زیارت خپلو قریبانو وکړي، مړی او د ژوندیه. دغه لیار کې چې خلک دي د اختر ورځ د سترګې وي، هر سړي خپلوانو ته قریبانو ته مبارکي سره ورکړي، یو د بل پوښتنه وکړي، دغو سره وویني. بیا چې په کلي کې دغه خواته دوستانو خپلوان دي، دغه خانجي دي، یغو سره وویني. ایدرا د مسلمانانو په هغه ځای کې هم ایدرا ده، هلته هم ایدرا ده. هلته راځي په یغه ایدرې د یغه زیارت وکړي، دلته ورځي دغه ایدرې ته د یغه زیارت وکړي. وایي د زیارت ژوندی او د مړیو دا وکړي. درېیمه فایده شاهدي د لیارو. د یو طرف نه په یغه لیار راغی، دغه طرف نه په دغه لیار لاړ. په قیامت کې به دا دواړه لیارې په ایماندارۍ او په دغه تقوا او په د نیک عمل باندې شاهدي ورکوي. نو علما لیکي چې نن هم د پاچا دپاره مستحب ده. منهاج لیکي چې پاچا نه، د هر مسلمان دپاره مستحب ده چې یو وارې چې دوه لیارې وي د کور ته، هر مسلمان دپاره دا مستحب ده چې د لمانځه د په یوه لیار ځي، بیرته د کور ته په بله لیار ځي. چې یو وارې دوه لیارې وي، دا فایده ځکه چې دا همځکه شهیدي ورکول دا خو صرف د پاچا دپاره نه ده، خو هر مسلمان دغه ته مجبور ده. هر مسلمان خپلوان لري، هر مسلمان مړي لري چې تک د یوه لیارې نه وي او بیرته تک په بله لیار باندې